نور حراما کلچ یو حاجی یا معتمر د احرام را دولری نو اغتسل غسل دیو کی او کنه د غسل وخت نو او توضع دستیو کی والغسل غسل کول ورته افضل بهتر دی نو چې کله غسل یو کو ولبس ثوبین وادي غندی دو جامې جدیده نوی او کنوی نوی او غسیلین یا وینځل شوی ازار یو لنگ دے ورداون بل صادر دے ویمس طیبا او اودی مخی پزان بانی خوشبوئی دی مگی بدن بانی مگی یاد احرام پجامو بانی مگی ویدا سے قسم خوشبوئی چداغی جوسا د احرام نفس پاتی کی نو په بدن جایز دا او پجامو دی نمگی لکه په خواب مشکو نو کوم مشکی په دې سر او مغل یا بدن او مغل او احرام نه پسند داغي جو سخ کاری نو جایز دي او پجامو د داسي خوشبوئی نمږي چې داغي جوسا او جسد د احرام نه پسند باقی پاتې کی باقی اوس داسې خوشبوئی شته نه ټول خوشبوئی دي خدایي سے جوسه نشته نو په بدن او جامو دی ومږي ان کان له کو ور سروي او کنی نو فرض او واجب پنني وصلی رکعتین او دو رکعات مزدیو کې وګوره پدې کې سر پټ کی دا وخت لازمانه احرام پابندۍ نشته او چې کله دو رکعات وکړ او احرام مترلو وقال ودي وی اللهم انی اريد الحج اے الله زد حج اراده لرم فیسره لی نو دا مال آسان کی وتقبله مني او مانه قبول کی ګور درو خبرو سره د احرام پابندۍ متوجی کی یو سړی غسل مو کو نفل مو کو او احرام جامیم تړي خو نیت نه کړو تلبیه نه ویلې نو دې دې ګرځي د احرام پابندۍ شو چې کله نفل له وکل او نیت یو کو صادرونه د احرام دیو تړل او یو ځل تلبیه پتی زوي چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نو بس د احرام پابندۍ ورته متوجه شو اوس چې کوم کارونه په احرام کې حرام دي هغه ته متوجه شو ان شاء الله درل بیانول چې کله سره احرام د حج تړي نو وی غسل وو کی دا غسل سنت ته او کاو د سیو کوم کافی کی او دو نوی جامې یا وینځل شوی بواچ یو د لنګ په شکل کې او یو د صادر په شکل کې په سر کې خوشبو به لګئی او دو رکعات نفل با د او کی دو رکعات نفل پاول رکعات کې فاتحه نه پس سورہ کافرون وای او په دویم رکعات کې سورہ فاتحه نه پس سورہ اخلاص وای او چې کله نفل وکل نو سر د سرګن کی او دی وای چې اللهم انی اريد الحج تنیت وای اے الله زما د حج اراده د فیسره لی نو تی آسان کې ماتا وتقبله مني او قبول کې زمانہ او ثم يلبي عقيب صلواته عقيب صلاته او بیا د تلبیه و رسد مزنا درست د مزنا تلبیه دی وای دا یو ځل بناری نه پتیز وای او زنانه په پکلا روي چون کې داغي आवाज عورت ته فین کان مفردا او کچری دې مفرد وی تشهج کوي د خپل وطن نه د تشهج په ارادي روان دي چې دې تهج افراد وای نو نوا نیت دیو کی بتلبیت الحج بتلبیته الحج فتلبیه سره د حج والتلبیه تو تلبیه دادا یعنی تلبیه چې حاجیان وي غدادا لبیک اللهم لبیک الله حاضر یا الله ز حاضر لبیک لا شریک لک اللہ ذا حاضر موجود تابدار استا شریک نشتا لبیک اللہ ذا حاضر ان الحمد بے شک طول صفاتنا و حمدنا والنعمت او نعمتنا لکتا دا پاردی والملک او بادشاہین تا تا لا شریک لک ستاسوک شریک وی صدار نشتا یعنی دا با یوزل نارین پتیز ہوئی نو چې احرام د حج نیت مو کو یا د عمره نیت مو کو احرام ام تړلې او تلبیه مو دي دریو سيزونو سره د محرم شو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک
ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك ولا ينبغي مناسب ندی ایو خلا چکمیو کی بشین پسسی سرا من هذه الكلمات دری کلماتنا د تلبیہ پدی کلماتو کې څه کمې ونکړي د تلبیہ پدی کلماتو کې څه کمې ونکړي فین زاد فیها او کزیات والے کو پدی کی اجازه جائز دیولې د صحابه کرامو نه زیات والے راغله بعض صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دین زیات تلبیہ الفاظ ویلي فاذا لبک لچ تلبیہ وې فقد احرما نو بس دې محرم شو فلیتقی نظام دس بچ ساتي ما دا وسنن الله عنه چې دې منې کړه دې الله دا غینا الله چې د سنه منې کړه نو دا غینا دې ځان بچ ساتي